کله چې ځمکه په خپل ټول قوت سره وخوځولی شي، ډېره قوي او سخته زلزله وشي او ځمکه خپل دننه ټول پیټی راوباسي او د باندې وغورځوي، او منکر انسان به ووایي چې په دې مځکه څه شوي دي. په هغه ورځ به مځکه خپل پر مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي، ځکه چې ستا رب به هغې ته د داسې کولو امر کړی وي. په هغه ورځ به خلک په تیت و پرک حالت کې ور وګرځي، تر څو چې خپل عملونه یې ورته وښودل شي. بیا چا چې د یو ذرې قدر نیکي کړې وي وبه یې ګوري، او چا چې د یو ذرې قدر بدي کړې وي وبه یې ګوري.